الرحمن الرحیم. نن موږ محترم مختار الله کتاب څخه پر اقتصادي اصطلاحاتو باندې شروع کوو. نو اول موږ راځو معاشیات ته. معاشیات د هغه علم نوم دی د کوم موضوع چې هغه قوانین وي کومه چې د دولت د پیداوار او تقسیم اصول بیانوي، د څیزونو پیداوار، اخیستل، خرڅول، زر، قیمت، مهنت، اجرت او هغه ټول حالات او شرایط چې د هغې لاندې انسان د خپل ضرورت پوره کولو دپاره اجناس پیدا کوي، د هغې تبادله کوي کوم چې د انساني هستۍ د ساتلو دپاره ضروري ده. دا د معاشیاتو موضوع ده. اوس اقتصادیات هم د معاشیاتو متبادل استعمالیږي. دغه راز سیاسي معیشت. سیاسي معیشت په عمراني علومو کښې شامل یو علم دی. د علومو په هره برخه کښې د کامیابۍ دپاره ضروري ده چې انسان د دغه خاص علم د قوانینو نه په پوره توګه خبر شي. ټولنیز ژوندون ډېر پیچیده دی او مختلف اړخونه لري چې پکښې د انسانانو سیاسي، معاشي، کلتوري او نظریاتي اړخونه شامل دي. مختلف عمراني علوم د ټولنیز نظام د جدا جدا اړخونو مطالعه کوي. د سیاسي معاشیاتو تعلق د اقتصادي اړخ سره دی او د څېړنې موضوع یې پیداواري سرګرمیانې دي. د پیداوار دوه اړخونه دي، یو ټکنیکل اړخ دی او بل دی ټولنیز اړخ. د ټکنیکل اړخ مطالعه ټکنیکل او فطري علوم کوي. د هاتسازي، د اوسپنو، تانبو او نورو دهاتونو د ویلي کولو په باره کښې معلومات ورکوي. علم کیمیا د صنعتکارۍ په باره کښې، علم زراعت د کرهنې په باره کښې، د انجینرینګ د صنعت د ترقۍ انحصار په میکانیاتو، فزیکس، کیمستري او نورو فطري علومو دی. خو د دې برعکس سیاسي معاشیات د پیداوار د ټولنیز اړخ مطالعه کوي. بیا دغه راز د سیاسي اقتصادیاتو موضوع. سیاسي معاشیات د پیداوار د ټولنیز نظام مطالعه کوي او د پیداوار ټولنیز نظام د ټولنیز ارتقا په یوه مرحله د خلکو ترمنځ پیدا کوونکو پیداواري تعلقاتو مجموعه وي. دا رښتیا خبره ده چې سیاسي اقتصادیات د خلکو د پیداواري تعلقاتو مطالعه کوي، لیکن د دې هرګز دا مطلب نشي کېدای چې پیداواري تعلقات د پیداواري قوتونو سره څه تعلق نه لري. پیداواري قوتونه د پیداواري تعلقاتو په زیاتېدو او په هغه کښې د بدلون په لړ کښې اغېزناکه کردار ادا کوي. د پیداواري قوتونو د پرمختګ په نتیجه کښې یو رنګ تعلقات په بل قسم تعلقاتو بدلیږي. هم دغه رنګ پیداواري تعلقات د پیداواري قوتونو پر پرمختګ زبردست اثرات اچوي. که چېرته موږ د یو نظام په مطالعه کښې پیداواري قوتونه د پام نه وغورځوو، نو موږ هیڅکله د پیداواري تعلقاتو صحیح معلومات نشو کولای. ولې چې پیداواري تعلقات د پیداواري قوتونو په نتیجه کښې زېږېدلي وي او د دغه تعلقاتو په حدودو کښې ارتقا کوي. د مثال په توګه موږ سرمایه‌داري نظام نشو پېژندلی که چېرته موږ پیداواري قوتونه او پیداواري تعلقات ترمنځ تضاد نظراندازه کړو. کوم چې په نن زمانه کښې د سرمایه‌دارانه نظام خصوصیت دی، دغه رنګه موږ د اشتراکي ټولنې په پیداواري تعلقاتو نشو پوهېدلی تر څو چې موږ ځان په دې پوه نه کړو چې دغه تعلقات پیداواري قوتونه ته څومره پرمختګ ور په برخه کولی شي. لہذا سیاسي اقتصاد د پیداواري تعلقاتو په دې لحاظ زده کړه کوي چې د پیداواري قوتونو سره د هغه تعلق په نظر کښې ونیسي. سیاسي اقتصاد د ټولنیز ارتقا په مختلفو مرحلو کښې د مادي دولت د پیداوار او د هغه د تقسیم په باره کښې د قوانینو څېړنه کوي او د انساني تاریخ په هر اړخیزه عمل باندې پوهېدلو کښې مرسته کوي. سیاسي اقتصاد په سرمایه‌دارانه ټولنه کښې د طبقاتي مبارزې په اهمو سوالونو بحث کوي. د داسې معاملاتو سره تعلق لري چې د بیلو بیلو طبقاتو د مادي ژوند سره نیغ په نیغه تړلی وي او د دې سره سم د دغه ټولنې وجود ته د پیښو مسایلو په باره کښې د حل لاره هم په ګوته کوي. هم دغه وجه ده چې سیاسي معاشیت طبقاتي او جانبداره علم دی. بیا دغه راز د سیاسي معاشیاتو د علم اهمیت. د سیاسي اقتصادیاتو علم د سرمایه‌داري ټولنې د معاشي قوانینو ادراک کوي
او هغه وجوهات او حالات هم په ګوته کوي چې دغه نظام یې په وجود کښې راوست او هم د دې د خورېدو د رجحاناتو پته لګوي. همدارنګه سیاسي معاشیات په سرمایه‌داره ټولنه کښې د طبقاتي کشمکش اصلي بنسټونه ښکاره کوي او خواریکښو طبقاتو ته د ټولنیز عدالت لاره په ګوته کوي. د سرمایه‌دارې ټولنې د معاشي قوانینو ادراک په ساینسي طور سره په ډېر ځیرکتیا د سرمایه‌دارانه نظام نه ګرځېدونکې تباهي او د اشتراکیت بریالیتوب په ډاګه کوي. سیاسي معاشیات دا په ګوته کوي چې سرمایه‌دارانه نظام نور د ترقۍ په وړاندې خنډ جوړ شوی دی او سامراجي دور د بورژوا نظام تضادات نور ډېر ژور کړي دي او دا هم ثابتوي چې اشتراکیت د سرمایه‌دارۍ په مقابله کښې ترقي یافته نظام دی کوم چې به د سرمایه‌دارۍ ځای نیسي. بیا دغه راز مهنت د انسانانو هغه بامقصده عمل د کوم په ذریعه چې هغه قدرتي پیداواري ذریعې داسې واړوي چې د هغې نه د انساني ژوند ضروريات پوره شي. د انساني ژوند دپاره مهنت لازمي شرط دی. د مهنت نه بغیر د انسان باقي پاتې کېدل ناشوني دي. د خپل مهنت په ذریعه انسان کچه مال په پوخ مال بدل کړي. کچه مال هغه څیزونو ته ویل کېږي کوم چې انسان د خپل مهنت په ذریعه د قدرتي وسایلو نه حاصلوي. د مثال په توګه انسانان د ځنګلونو لرګي پرې کوي، په پټو کښې پنبه کري، د غرونو نه معدنیات راوباسي، د آبادۍ لرګي د رنګونو نه راوایستي معدنیات او د پټو نه حاصله شوې پنبه هغه کچه مال دی کوم چې انسان د خپل مهنت په ذریعه په موټرو، ریل ګاډو، کپړو او د کورونو په لوښو کښې بدلوي. بیا دغه راز قوت مهنت سرمایه‌داره طبقه خواریکښان د جنس د تجارتي جنس په څېر په کرایه اخلي. د خواریکښ یوازینی جنس تجارت کوم چې هغه خرڅولی شي هغه د قوت مهنت دی. په هره ټولنه کښې انسان د قوت مهنت مالک وي، لیکن په سرمایه‌دارانه نظام کښې قوت مهنت هم په تجارتي جنس بدل شي. قوت مهنت په تجارتي جنس بدلېدو دپاره ضروري ده چې د پیداواري ذریعو نه محرومه یوه طبقه موجوده وي او بله طبقه د پیداواري ذریعو د مالکانو موجوده وي. لیکن دلته دا سوال پیښیږي چې پیداواري ذریعې خو ټولې د سرمایه‌دارانو په ملکیت کښې وي، نو خواریکښان خپل قوت مهنت کوم ځای استعمال کړي؟ د دوی دپاره بله لار نشته سیوا له دې چې په سرمایه‌دارو خپل قوت مهنت خرڅ کړي. بیا دغه راز قوت مهنت د تجارتي جنس په حیثیت خواریکښان خپل قوت مهنت د یو خاص مودې لپاره په سرمایه‌دارو خرڅوي. روزانه یا میاشتنۍ تنخواه اخلي. د بل هر تجارتي جنس په څېر قوت مهنت هم خپل خاص قدر لري. د یو تجارتي جنس د قدر اندازه د هغه مهنت نه لګېدلی شي کوم چې د یو څیز په تیارېدو کښې صرف کېږي. انسان کار هله کولی شي کله چې د هغه وجود د دغه کار کولو قابل وي. د دې دپاره ضروري ده چې د ژوند ضروريات ورته رسیږي. لیکن په سرمایه‌دارانه نظام کښې دغه ټولو څیزونو د تجارتي اجناسو شکل اختیار کړی دی. د دغه څیزونو پیدا کولو کښې د مهنت یوه خاصه برخه صرف کېږي چې د هغه په وجه په دغه څیزونو کښې قدر پیدا کېږي. لہذا د تجارتي جنس په حیثیت د قوت مهنت قدر د ژوند د هغه ضرورياتو برابر وي کوم چې د خواریکښ د صحت مند ژوند دپاره ضروري وي. د سرمایې د زیاتېدو دپاره د قوت مهنت تسلسل پکار دی. د تجربه کار او غیر تجربه کار دواړه قسمه مزدورانو ضرورت وي. په سرمایه‌دارانه نظام کښې مزدور د خپل ضرورت نه څو چنده زیات پیداوار کوي. د خواریکښ د مهنت نه د پیدا شوي دولت او د هغه په اجرت کښې ډېر فرق دی. د دې دواړو ترمنځ فرق د سرمایې په لاس د مهنت استثمار دی او هم دغه برخه سرمایه‌دار د مهنت نه لوټي. آلات پیداوار انسان چې کله په پیداواري عمل کښې برخه اخلي نو هغه په خالي لاسونو څه نشي پیدا کولی، بلکې په دې لړ کښې یې کلونګ، تبر، سټک او
لور د پخوا نه استعمالول. د ساینسي پرمختګ په نتیجه کښې دغه ساده اوزار اوس په درنو ماشینونو بدل شوي دي. په یو څیز باندې د محنت کولو دپاره چې خلک پاس قسم اوزارونه نه کار اخلي. د دغه اوزارو د پیداوار آلات یا اوزار وایي. د سیاسي اقتصاد د استادانو پیداواري آلات د پیداواري جسم هډوکي او اعصاب ګڼلي دي. بیا دغه راز پیداواري ذریعې د دې نه مراد هغه څه دي چې د انساني محنت په نتیجه کښې ترې پیداوار حاصلیږي، لکه ځمکه، کارخانې، درنګونه او داسې نور. پیداواري قوتونه د پیداوار دپاره یوازې ځمکې، کارخانې، درنګونه، ځنګلونه کفایت نه کوي. د انساني خواري او محنت نه بغیر د هر څه پکار دي. په پیداواري عمل کښې په پیداواري ذریعو کار کوونکي انسانان مهمه برخه لري. د ټولنې پیداواري ذریعې او په هغه کښې کار کوونکي هنرمند او تجربه کاره انسانانو مجموعې ته پیداواري قوتونه ویل کېږي. د ټولنې د ترقۍ دارومدار د پیداواري قوتونو په ترقۍ باندې انحصار کوي. پیداواري ذریعې او انساني محنت د هر قسم پیداوار د پیدا کولو دپاره دوه مهم توکي دي. د پیداواري ذریعو او انساني محنت مجموعې ته پیداواري قوتونه ویل کېږي. د ټولنې د پرمختګ په هره مرحله کښې په ټولنه کښې مخصوص قسم پیداواري ذریعې او انساني محنت موجود وي. په انساني تاریخ کښې پیداواري ذریعو د ګټو د اوزارونه نیولې بیا د جدید زمانې د لویو ماشینانو او کارخانو پورې اوږد مزل کړی دی. د پیداواري ذریعو سره انساني محنت هم ترقي کړې ده. قوت محنت د انسان د کار کولو صلاحیت دی او د انسان د جسماني محنت او دماغي صلاحیتونو مجموعه ده چې انسان د کار کولو قابل جوړوي. د انسان په قوت محنت کښې پرله پسې اضافه کېږي. که موږ د پخوانۍ زمانې د ښکار کولو او د نن د زمانې د روزۍ حاصلولو دپاره د محنت مقابله وکړو، نو پخواني خلک د زیات جسماني طاقت لرلو باوجود د نن زمانې د انسان د پیداواري صلاحیت مقابله نشي کولای. پیداواري ترقي او د پیداواري ذریعو پرمختګ د خلکو صلاحیتونه زیات کړي دي او خلکو د پیداوار هنر حاصل کړی دی. هغه پیداوار تجربه او مهارت چې د نن زمانې خوارکشي لري 100 کاله وړاندې یې تصور نشو کېدای. پیداوار د فطرت په خلاف د انساني جدوجهد نتیجه ده. د جدوجهد په دوران کښې خلک مسلسل د فطرت تسخیر کوي. د پیداواري ذریعو ترقي او په انساني محنت کښې اضافه په فطرت د انساني ټولنې بریالیتوب دی. ژوندی انساني محنت یعنې په خپله انسان د ټولنې بنیادي پیداواري قوت دی. بیا دغه راز پیداواري تعلقات د انساني ضروریاتو د پوره کولو دپاره پیداواري کار یو ټولنیز عمل دی. د پیداواري ذریعو او د پیداوار تجربې او محنت نه پیدا شوي حاصلات د خلکو د ګډو هڅو او سرګرمو نتیجه وي. د مادي پیداوار په دوران کښې چې د مختلفو خلکو ترمنځ کومې اړیکې پیدا شي، دې ته پیداواري تعلقات یا پیداواري رشتې وایي. په کومه ټولنه کښې چې د پیداوار لوی ذریعې ټولنیز ملکیت وي، په دغه ټولنه کښې د خلکو ترمنځ پیداواري اړیکې په انصاف ولاړې وي. د خدای پاک نعمتونه د هغه د مخلوق په شریکه وي او که چېرته پیداواري ذریعې د یو څو کسانو ملکیت وي او نور ډېر اکثریت ترې محرومه وي، نو په دغه ټولنه کښې به پیداواري اړیکې د لوټ کوونکي او لوټ کېدونکو ترمنځ تعلقات وي. بیا دغه راز طرز پیداوار د پیداواري قوتونو او پیداواري تعلقاتو یعنې د دواړو احاطه کوي. کله چې موږ د یو خاص طرز پیداوار ذکر کوو، نو د هغې نه مقصد د انساني ټولنې د ارتقا په یوه ټاکلې مرحله کښې پیداواري تعلقات او پیداواري قوتونه وي. لکه د مثال په توګه فیوډالي طرز پیداوار، سرمایه‌دارانه طرز پیداوار او یا اشتراکي طرز پیداوار. د سیاسي معاشیاتو پوهانو د طرز پیداوار نه علاوه د ټولنیز معاشي تشکیل اصطلاح هم په بدل کښې کاروي. په ټولنیز معاشي تشکیل کښې نه صرف طرز پیداوار شامل وي، بلکې ورسره د یوې ټولنې امتیازي خصوصیت هم شامل وي چې هغه د بلې معاشي ټولنې نه بیلوي، چې په هغه کښې د ټولنې سیاسي، معاشي نظام
مروجه خیالات او نظریات هم احاطه کیږي. بیا دغه راز افراط زر په 20مه صدۍ کښې د سکې ځای د کاغذ سکې ونیو. حکومتونو د کاغذونو نوټونه چاپ کړل. دا نوټونه د سکې په حیثیت استعمالیږي. د دې نوټونو خپل څه قدر نشته که چېرته د کاغذ لوټونه په دومره مقدار چاپ شي څومره چې د څیزونو د تبادلې دپاره د سرو زرو د سکې ضرورت وي، نو د اقتصادي حالات په همواره طریقه سم روان وي. خو که چېرته حکومتونه د خپلو اخراجاتو دپاره زیات نوټونه چاپ کړي، نو ټولنه د افراط زر د مسلې سره مخامخ کیږي. د افراط زر په وجه د سرمایه‌دارو، جاګیردارو او ریاست ټول بوج په خلکو واچولی شي، ولې چې د خوارکشو تنخواګانې او اجرتونه د افراط زر د شرع مطابق نه سوا کیږي، او بلې خواته د کرنسۍ او ارزښت هم کم شي. افراط زر په نتیجه کښې معاشي بحران نور هم ژور شي. بیا دغه راز اجرت د مزدور د قوت محنت قدر چې د هغه په بدل شکل کښې ورکول کیږي. د مادي قدرونو هغه مقرر مقدار چې مزدور ته د ژوندي پاتې کېدلو دپاره په دې مقصد ورکول کیږي چې صحتمند پاتې شي او د سرمایه‌دارو په دولت کښې نوره اضافه وکړي. بیا دغه راز جنس د انساني ضرورت پوره کوونکی هر هغه څیز چې په منډۍ کښې د خرڅ دپاره تیار کړی شي جنس ګڼل کیږي. بیا د جنس تبادله هغه څیز ته ویل کیږي چې د انسانانو د څه نه څه ضرورت پوره کولو. جنس تبادله هغه اجناسو ته وایي چې د ذاتي ضرورت پوره کولو په ځای په مارکېټ کښې د خرڅولو دپاره جوړیږي. جنس تبادله د تجارت څیزونه ډېر پخوا د غلامۍ او جاګیردارۍ په ټولنه کښې هم موجود وو، لیکن په سرمایه‌دارانه نظام پیداوار کښې یې د سرمایه‌دارانه نظام د روح شکل ونیو. جنس تبادله په هغه صورت کښې په وجود کښې راځي کله چې د کار د تقسیم په نتیجه کښې هنر او د کار صلاحیت زیات شي او په پیداواري ذریعو او پیداوار باندې ذاتي ملکیت قایم شي. بیا قدر د یو جنس دننه هغه ټولنیز معیاري او لازمي محنت چې د دغه جنس په پیدا کولو کښې ولګېږي یا د یو جنس په تیارولو کښې استعمال شي، د انسان هغه طاقت په ټولنیز طور معیاري او لازمي وي. د هغه په وجه پیدا کړی شوی جنس د انساني ضرورت د پوره کولو جوګه کیږي. بیا دغه راز قدر زاید د مزدورانو د محنت هغه حصه چې هغه یې د خپل اجرت د قدر نه زیات پیدا کوي، یعنی هغه دولت چې د مزدورانو په محنت پیدا شوی وي خو سرمایه‌داري مزدور ته معاوضه ورکوي قدر ګڼل کیږي. او په نورو الفاظو کښې د سرمایه‌دارو منافع او د مزدورانو استحصال هم د دغه قدر زاید له برکته وي. بحران د تجارت هغه مرحله چې د افرادو، پیداوار او د خلکو د اخیستلو ترمنځ تضاد پیدا شي. څیزونه موجود وي مګر څوک یې اخیستلی نه شي. د زیات لوټ تالان په وجه خلک د لوږې مري، قوت خرید یې ختم شي. سرمایه‌دار د نور زیاتې منافع په حرص کښې پیداوار زیات کړي، بازارونه ډک وي خو څوک څه اخیستل نشي کولای. په داسې صورتحال چې کارخانې بندېږي، بانکونه ناکامه شي، بېروزګاري زیاته شي، د خلکو توان مخ په ختمېدو شي، بحران ورځ په ورځ ژورېږي او خطرناکه شکل نیسي. بحران د سرمایه‌دارانه نظام خاصیت ګڼلی شي. بیا دغه راز سرمایه هغه دولت چې په لګولو یې نور دولت لاسته راځي، په اقتصادیاتو کښې ورته سرمایه ویلی شي. د بورژوازۍ نظریه دانان دعوې کوي چې سرمایه د خاصو اشخاصو په مشقت، کفایتشعارۍ او نورو خوبو په ذریعه پیدا کیږي او دغه خاص افراد بیا سرمایه‌دار جوړیږي. کله کاهله او غیر کفایتشعار اشخاص مزدوران جوړیږي.
لیکن اشتراکي نظریه دانان دغه نظریه ردوي. دوی دلیل کوي چې سرمایه د نوآبادیاتو په لوټ تالان او دارنګه عام خلک د سرکاري زور په ذریعه د خپلو جایدادونو نه محروم کولو په ذریعه او د مزدورانو او مهنتکشو د مهنت په ذریعه پیدا کیږي. سرمایه‌دار خپل ضرورت د بچت په ذریعه نه بلکې د مزدورانو د فاضل مهنت او د هغه په نتیجه کې د فاضل پیداوار په ذریعه پوره کوي. دا وجه ده چې سرمایه‌دار په کاروبار کې خپل سرمایه محفوظه ساتي او مسلسل د مزدورانو د مهنت په ذریعه فاضل پیداوار جمع کوي او په سرمایه کې اضافه کوي. له دې نه معلومیږي چې سرمایه د نورو د استحصال په ذریعه لاسته راځي. روپۍ په خپله په ځان کې اضافه نشي کولای او نه کارخانې خام مال او نور شیان سرمایه جوړېدای شي. حقیقت دا دی چې کوم څیزونه سرمایه پیدا کوي هغه په ټولنه کې یو خواته د پیداواري ذریعو د ملکیت خاوندان یعنی سرمایه دار او بلې خواته د زیاتې قدر پیدا کوونکو او خرڅوونکو مزدورانو موجودګي ده. دغه دواړو طبقاتي یعنی سرمایه‌دارو او مزدورانو د یو بل سره سماجي رشته جوړیږي چې د هغې زیلې د مهنت په استحصال ولاړې دي. بیا دغه راز ژوندۍ سرمایه د سرمایې هغه برخه چې د مزدورانو د قوت مهنت د اخیستلو په خاطر هغوی ته د اجرت په شکل کې ورکول کیږي. دغه ته ژوندۍ سرمایه وایي. دا ورته په دې وجه ویل کیږي چې د پیداواري عمل په نتیجه کې دغه سرمایه داسې زیاتیږي او خوريږي لکه یو ژوندی څیز چې ترقي کوي. د سرمایې د دغه برخې په ذریعه اخیستل شوی قوت مهنت په شکل کې سرمایه‌دار ته د جسمانی مهنت دومره مقدار په لاس ورځي کوم چې د صنعتي پیداواري عمل په دوران کې په زیاتېدو سره د جسمانی مهنت نه په ډیر زیات مقدار سرمایه پیدا کوي. بیا دغه راز منافع مزدوران چې د خپل مهنت په ذریعه کوم پیداوار کوي د هغې یوه برخه مزدور ته د اجرت په شکل کې ورکول کیږي او بله برخه یې هغه وي چې ټول اخراجات ترې نه لرې شي او پاتې برخه یې سرمایه‌دار ته بچت پاتې کیږي. دغه برخه د سرمایه‌دار منافع او د اقتصادیاتو ماهرین ورته زیاتي قدر وایي. بیا دغه راز پرولتاریا د فرانسوي ژبې ټکی دی او د صنعتي مزدور طبقې د پاره استعمالیږي. ځینې خلک دا ټکی د هر مزدور د پاره خوا کاغه خټې کوي یا د پټي د مزدور د پاره هم استعمالوي. دا د پرولتاریا ټکی غلط استعمال دی. پرولتاریا صرف صنعتي مزدور ته ویلی شي. په سوشلیستي انقلاب کې د دې حیثیت نه صرف د نورو طبقو نه مختلف وي بلکې د مزدور طبقې د نورو برخو نه هم امتیاز لري. د پرولتاریت دا امتیاز په دې جوړیږي چې دی د ټولنیز پیداوار د ټولو نه زیات ترقي یافته پیداواري نظام یعنی سرمایه‌دارانه صنعت کې برخه اخلي او په دې ډول د ټولو زیات واضح او ګران تضاد شکار هم وي او د ټولو نه د اعلی پیداواري عمل قدرت هم لري. په دې پیداواري عمل کې پرولتاریا د انفرادي مهنت په ځای د اجتماعي مهنت هنر زده کوي او په دې ډول د مهنت او تنظیم په هکله د هغه په فکر کې هم اجتماعیت راشي. په جدید صنعت کې سرمایه کاري په دومره لویه پیمانه کیږي چې یو عام مزدور د کارخانې د مالک د جوړېدو تصور هم نشي کولای. د پرولتاریا خواهش صرف دا وي چې هغه ته د هغه د مهنت معاوضه په منصفانه توګه ورکړی شي. هم دا وجه ده چې پرولتاریا په اسانه د سوشلیزم نظریه قبلوي چې د هغې له رویه د مهنت په شان ملکیت هم اجتماعي شي. بیا دغه راز پرولتاریا امریت یا ډیکټیټرشپ. کارل مارکس او انګلز ویلي دي چې اشتراکي ټولنه د سرمایه‌دارۍ نه فوراً او نیغ په نیغه نه پیدا کیږي. د سرمایه‌دارۍ او کمیونیزم د ابتدایي مرحلې یعنی سوشلیزم په منځ کې د انقلابي بدلون لپاره یو عبوري موده موجوده وي چې په هغې کې ریاست د پرولتاریا انقلابي امریت نه بل څه نه شي کېدای. پرولتاري امریت د ریاست یو نوی قسم. سوشلیستي انقلاب د مزدور طبقې په مشرۍ خواریکش طبقات اقتدار ته رسوي. پرولتاري امریت د سرمایه‌دارۍ نه د سوشلیزم ته د رسیدلو عبوري دور دی. په کیفیتي لحاظ دا د ریاست یو نوی شکل دی او د خپل طبقاتي خصلت په وجه د ریاستي تنظیم د نورو شکلونو څخه فرق لري. د پخواني طبقاتي دولتونو
ټولو شکلونو د استثماري طبقاتو د ګټو حفاظت کولو او د خوارکشو طبقاتو په خلاف د جبر د مشین حیثیت یې لرلو. د دغه ریاستونو یوازینی مقصد دا و چې د استحصالي او استعماري نظام ساتنه وکړي او په ټولنه کښې د لوټ مارو او لوټ کېدونکو طبقاتو وجود په دایمي توګه وساتي. خو پرولتاري امریت د مزدور طبقې په مشرۍ د خوارکشو ولسونو اقتدار دی چې هدف یې د اشتراکي ټولنې جوړول وي. بیا دغه راز لینن ویلي دي که موږ د پرولتاریا د امریت علمي، تاریخي او فلسفیانه اصطلاح په اسانه ژبه بیان کړو نو دغه لاندې معنی ترې جوړیږي: یوازې یوه طبقه یعنې د ښاري مزدوران او عام ډول د کارخانو صنعتي مزدوران دا اهلیت لري چې د سرمایې د غلامۍ نه د خلاصون په مبارزه کښې او د دغې مبارزې د کامل بریالیتوب د ساتلو او ټینګولو لپاره په جدوجهد کښې د نوې اشتراکي ټولنې د جوړولو او د طبقاتو په مکمله توګه ورکولو په مبارزه کښې د نورو لوټ کېدونکو طبقو لارښوونه وکړای شي. پرولتاریا ډیکټیټرشپ د مارکسي نظریې زړی دی. یوازې پرولتاري امریت او د هغه متحده قوت مزدور طبقه د سرمایه‌دارۍ د نابوده کولو او اشتراکي ټولنې د جوړولو جوګه کوي. د پرولتاریا امریت مسلسل د اصلاح پسندو او ترمیم پسندو په خلاف د انقلابي نظریاتي مبارزې محور ګرځېدلی دی. لینن پرولتاري امریت د مارکسي نظریاتو په صحیح معنو د زده کولو او منلو پیمانه ګرځولې ده. بیا لینن ویلي دي هغه څوک چې یوازې د طبقاتي مبارزې خبرې کوي مارکسیسټ نشي کېدای، بلکې هغه څوک چې طبقاتي مبارزه قبلوي هغه به د پرولتاریا امریت نظریه هم قبلوي. پرولتاریا امریت په مارکسي نظریاتو کښې اهمیت په دې لري چې د پرولتاریا ډیکټیټرشپ د قایمولو بغیر د سوشلیزم کامیابي نامکمله ده. پرولتاریا د اشتراکي ټولنې تعمیر په یوازې ځان نشي کولای، نو ځکه پرولتاریا د صنعتي مزدور طبقې نه علاوه نور غیر پرولتاري خوارکش طبقات خصوصا کسانانو سره قریبي ایجاد جوړوي او د مبارزې په دوران کښې د دغه عناصرو تربیت کوي. دا د پرولتاري طبقې اهمه ذمهواري ده. د پرولتاري امریت شکلونه د سرمایه‌دارۍ نه سوشلیزم ته د عبوري دور صرف او صرف د پرولتاري امریت د لارې امکان لري، خو د پرولتاري امریت په مختلفو ملکونو کښې جدا جدا شکلونه اختیاروي. لینن ویلي دي تمام قومونه په سوشلیزم طرف ته ارومرو ځي، خو د ټولو قومونو د انقلاب شکلونه یو شان نشي کېدای. هر ملت به د جمهوریت په څه نه څه شکل د پرولتاري امریت په خاص قسم د ټولنیز ژوند په مختلفو اړخونو کښې د سوشلیست بدلونونو په مختلفو مرحلو د خپلې خوا د څه نه څه شیانو اضافه کوي. د پرولتاري امریت شکل انحصار د ټولو نه وړاندې د یو ملک د خاصو شرایطو یعنې د اقتصادي ترقۍ سویه د طبقاتي قوتونو صفت بندي د خلکو په قامي او تاریخي روایاتو او په بین المللي صورتحال پورې اړه لري. په کال 1919 کښې د روس د مزدور طبقې د انقلابي اقداماتو په نتیجه کښې د مزدورانو، کسانانو او عسکرو د نمایندګانو جرګهګۍ سویټس په شکل کښې پرولتاري امریت په وجود کښې راغی. په ډیرو یورپي او ایشیایي هیوادونو کښې پرولتاري امریت د عوامي جمهوریت په شکل سر راپورته کړو.